استغفر الله. پاکستان کې تر اوبه وروسته د ملخانو عذاب. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مشي، هیله لرم چې جوړ وروبئ. دا چې په پاکستان کې ملخانو څومره زیان اړولی دی، نو تاسو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ چې پوه شئ. د پاکستان په پنجاب او سند ایالاتونو کې ملخان په لویه کچه ورغلي دي او ویل کېږي چې په زرګونو جریبو ځمکو باندې ولاړ فصلونه یې تباه کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا په پنجاب او سند ایالتونو کې ملخان یو ځل بیا په لویه کچه راپیدا شوي دي چې په دغه ایالتونو کې د پنبې فصلونه او دامونه باغونه تباه کړي دي. د پاکستان د زراعت وزارت که څه هم ویلي دي چې دوی د ملخانو د مخنیوي په پار ګامونه پورته کړي دي، خو دهقانان وایي چې د دوی د پنبې فصلونه په بشپړ ډول تباه شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د پاکستان په 16 ولسوالیو کې ملخان راپیدا شوي دي چې فصلونه یې تباه کړي دي. د حکومت له لوري د ګامونو نه پورته کولو له امله دهقانان په خپله مجبور شوي دي چې د ملخانو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي، خو په مخنیوي کې ناکامه دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په پنجاب کې ملخانو د پنبې ترڅنګ بیا د غنمو فصل هم تباه کړی دی. په راپورونو کې ویل شوي دي چې ملخانو د پنجاب او سند ایالت څخه وروسته بیا نور ایالتونو ته هم مخه کړې ده او هلته یې هم په لویه کچه فصلونو ته تاوان رسولی دی. د یادولو وړ ده چې دا ملخان څه وخت مخکې په خوست ولایت کې هم پیدا شوي وو، خو بیا ورک شو. همداراز د هند په هغه سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې دي هم دا ملخان په لویه کچه پیدا شوي دي.